په یوه ارامه او ساده ښار کې یو سړی اوسېده چې نوم یې حمید و. هغه د خلکو په منځ کې د ښه اخلاقو، نرمو خبرو او د عبادت د پابندۍ له امله پیژندل کېده. حمید تل هڅه کوله چې خپل ژوند د اسلام د لارښوونو سره سم تیر کړي. د وخت په تېرېدو د ژوند حالاتو داسې واړول چې هغه 2 ودونه وکړل. لومړۍ ښځه یې امینه وه چې له ده سره یې د ځوانۍ له وخته ژوند تیر کړی و، او دویمه ښځه یې زینب وه چې وروسته یې واده ورسره وکړ. امینه یوه صابره، هوښیاره او وفاداره ښځه وه. هغې له حمید سره د سختیو، بېوزلۍ او ستونزو په وخت کې اوږه په اوږه ولاړه ول. بل لور ته زینب ځوانه، مهربانه او خوشحاله طبیعت لرونکې وه چې د حمید ژوند ته یې نوې خوښي راوړه. حمید ښه پوهېده چې اسلام یو سړي ته د 2 ودونو اجازه ورکوي، خو په یوه درانه شرط، او هغه عدالت دی. هغه تل دا خبره په یاد لرله چې که څوک د انصاف کولو توان ونه لري، نو باید یوازې په یوې واده بسنه وکړي. په پیل کې حمید خپله پوره هڅه وکړه. هغه خپل وخت په مساوي ډول وویشه، 2 کورونو ته په انصاف خرڅ کاوه او له 2 ښځو سره په نرمه ژبه خبرې کولې. خو لکه څنګه چې وخت تېرېده، ورو ورو بدلون پکې راغی. هغه به له زینب سره ډېر وخت تېرولو. له هغې سره به یې خندا او خوشحالي ډېره وه. د زینب ځواني او خوږ طبیعت د هغه پام ځان ته اړولی و. پرته له دې چې پام وکړي، هغه له امینې سره کم وخت تېراوه. زینب ته به یې ډېرې ډالۍ او تحفې راوړلې، خو امینې ته به یې لږه. امینې ته بدلون احساس کاوه. هغې شکایت ونه کړ، خو چوپتیا یې ورځ تر بلې درنه کېده. هغه سترګې چې پخوا له مینې ډکې وې، اوس پکې د غم سیوری ښکارېده. خو بیا هم هغې صبر کاوه او ځان ته به یې ویل چې الله هر څه ویني. یوه شپه حمید یو عجیب خوب ولید. هغه ځان د قیامت په ورځ کې ولید. ځمکه لړزېده، خلک په ویره کې ولاړ وو. ناڅاپه هغه احساس کړه چې بدن یې یوې خواته کوږ شوی دی. هغه هڅه وکړه چې ځان برابر وساتي، خو نه یې شوی کولی. یو غږ شو. دا هغه سړی دی چې د خپلو ښځو ترمنځ یې عدالت نه کاوه. حمید په ویره کې راویښ شو. زړه یې په تیزۍ درزا کوله او ټول بدن یې خولو نیولی و. هغه سمدستي د رسول الله خبره په یاد کړه چې فرمایلی دي، هغه سړی چې د خپلو ښځو ترمنځ انصاف ونه کړي، د قیامت په ورځ به داسې راپاڅي چې بدن به یې یوې خواته کوږ وي. له همغې ورځې هر څه بدل شول. حمید لومړی د امینې خواته لاړ. هغه د عاجزۍ سره کېناست او ورته یې وویل: ما پر تا ظلم کړی، که څه هم زه د دې وزن نه وم خبر. ستا صبر ضایع نه دی، خو زه ستا نه بښنه غواړم. امینې په نرمو خو رښتینو سترګو ورته وکتل او ویې ویل: ما نه غوښتل چې ستا د مینې لپاره سیالي وکړم. ما یوازې عدالت غوښت. د هغې خبرې په حمید باندې ډېر تاثیر وکړ. وروسته هغه د زینب خواته هم لاړ او ورته یې په نرمه ژبه وویل: زه باید عادل واوسم، نه یوازې په مال کې، بلکې په وخت، خبرو او چلند کې. دا زما د الله په وړاندې مسؤلیت دی. زینب چې صادقه ښځه وه، دا خبره یې ومنله او ملاتړ یې وکړ. له هغې وروسته حمید ډېر محتاط شو. هغه خپل وخت، خبرې او چلند په دقت سره تنظیم کړل. 2 کورونو ته یو شان پام کاوه. تر ټولو مهمه دا چې هغه به تل له الله نه دعا غوښتله چې هغه ته د انصاف کولو توان ورکړي. ورو ورو 2 کورونو ته سکون راستون شو. د امینې غم کم شو او د زینب خوښي هم له تعادل سره مل شوه. ژوند کامل نه و، خو د انصاف او اخلاص پر بنسټ ولاړ و، او حمید هیڅکله هم په خپل هغه خوب هیر نه کړ. د دې کیسې پیغام دا و: په اسلام کې که څوک د وادو اجازه لري، خو عدالت پکې ډېر مهم دی. که عدالت نه وي، نو دا کار د انسان لپاره لویه ذمهواري او خطر ګرځي. که مو کیسه خوښه شوي، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره هم.